فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې میش په توسه کې هم د توسه نه یو رسول در لږلای دی چې په توسه باندې د میش آیاتونه تلاوت کوي او توسه پوکوي او توسه ته کتاب او حکمت سنت وشي او توسه ته د هغه څه تعلیم درکوي چې توسه پرې نه پیدلای. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نو توسه مو یو دوای زب توسه یاد کوم او د مو شکر وباسي او په مو باندې ما کافر کېږي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هغه کسونه چې ایمان وروړی دی په صبر او لمونځ سره مدد غواړي یقینا الله تعالی د صبر کوونکي ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او توسه هغه چا تمړه ما وایي چې د الله تعالی په لار کې مړ شي بلکې هغه ژوندې دي او لیکن توسه د هغه په ژوند نه پیږي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. او خامخا میش به توسه ضرور په وشي سره د ویرې او د لوږې او د مولینې او د ځونینې او د میوې په نقصان کې سره ازمایو او صبر کوونکي ته زیری ورکړه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هغه کسان چې کله دوی ته څه مصیبت ورسي نو وایي یقینا میش د الله تعالی او بېشکه میش خاص هغه طرف ته ورګرځېدونکي یو. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دغه خلق په همدای باندې د خپل رب د طرفه مهربانیونه دي او رحمت دی او همدغه خلق هدایت مندین کې دي.